غریبه ښځه او منافق سړی. وایي یوه غریبه ښځه وه، کورني غوړي به یې بازار ته راوړل او خرڅول به یې، د همدې لارې یې د کور ضرورتونه پرې پوره کول. یوه ورځ دا ښځه چې غوړي یې بازار ته راوړي وو له یوه منافق سړي سره مخ شوه. منافق سړي له ښځې څخه پوښتنه وکړه څه خرڅوې؟ غریبې ښځې وویل کورني غوړي خرڅوم. سړي وویل ته یې راښکاره کړه چې زه یې ووینم. ښځې چې د غوړیو لوښی له سر څخه راښکته کوو نو یو څه غوړي ترې د سړي په جامو تویې شول. سړی سخت په غوسه شو او ښځې ته یې سپکې سپورې وویل. ښځې ترې په ډېرې عاجزۍ بښنه وغوښته، خو سړي ورته داسې وویل په بښنې هېڅ نه کېږي، زما د جامو تاوان راکړه. ښځې وویل د جامو تاوان دې څومره دی؟ سړي داسې وویل 1000 درهمه. ښځې وویل زه یوه غریبه ښځه یم، په ټوله اونۍ کې دومره درهم نشم ګټلی، دومره درهم درته له کومه کړم؟ دلته بازار دی، خلک به راټول شي، شرم دی. زه یوه ښځه یم، زما لپاره ډېره بده ده، دعا به درته وکړم، 1000 درهمه نشم درکولی، دا ظلم راسره مه کوه. خو منافق سړی د خپلو جامو د قیمت اخیستلو ضد نیولی و او ورته ویې ویل زه درنه سوال نه کوم او نه هم ظلم در سره کوم، بلکې خپل حلال حق غواړم. جامې دې راته خرابې کړي دي، تاوان یې راکړه، نور په څه نه پوهېږم او نه هم کومه بله خبره اورېدل غواړم. په دې وخت کې یو ځوان چې ښکلې جامې یې پر تن وې نږدې ورغی او له ښځې څخه یې پوښتنه وکړه څه کیسه ده، ولې خواشینې یې؟ ښځې ځوان ته ټوله کیسه وکړه. ځوان ښځې ته ډاډ ورکړ او ورته ویې ویل هېڅ خبره نه ده، مه وارخطا کېږه. ځوان بیا منافق سړي ته مخ کړ او ورته ویې ویل د جامو قیمت دې غواړې نه یې پرېږدې؟ منافق سړي وویل هو غواړم یې، نه یې پرېږدم. ځوان منافق سړي ته 1000 درهمه ورکړل او منافق سړی ورو روان شو. ځوان په لوړ آواز وویل ودرېږه، تا د خپلو جامو قیمت واخیست؟ سړي وویل هو. ځوان بیا وویل یعنې ستا او د دې ښځې قضیه ختمه شوه؟ سړي وویل هو. ځوان وویل زما او ستا سودا هم وشوه، د خپلو جامو قیمت خو دې پوره واخیست؟ سړي وویل هو. له دې خبرو وروسته منافق سړي بیا اراده وکړه چې په خپله مخه لاړ شي. سړي چې یو څو قدمه واخیستل ځوان بیا غږ پرې وکړ. ځوان منافق سړي ته داسې وویل تا خو د خپلو جامو قیمت واخیست، نو جامې اوس زما دي، زه خپلې جامې غواړم، سمدستي یې راکړه. منافق سړي په حیرانتیا وویل که جامې تا ته درکړم نو زه به څه اغوندم؟ ستا مطلب دا دی چې په دې بازار کې پرته له جامو وګرځم؟ ځوان په مسکا وویل دا ستا کار دی، زه په دې خبره نه پوهېږم، ما ته مې خپلې جامې په کار دي. سړي وویل که جامې در نه کړم نو بیا څه؟ ځوان وویل نو بیا یې قیمت راکړه. سړي وویل هغه 1000 درهمه یې قیمت دی. ځوان وویل نه 2000 درهمه یې قیمت دی. سړي داسې وویل مګر همدا اوس دې له ما په 1000 درهمه وانخیستل؟ ځوان په مسکا وویل هو هغه وخت جامې ستا وې، قیمت یې هم ستا په خوښه ورته ټاکل شوی و، خو اوس دغه جامې زما ملکیت دی، زما خوښه ده چې په څو یې درکوم. منافق سړي په حیرانتیا شاوخوا ته وکتل او بیا یې داسې وویل په ما رحم وکړه، دومره پیسې نه لرم، دا ظلم را سره مه کوه. ځوان وویل زه درنه سوال نه کوم او نه هم ظلم، بلکې خپل حلال حق غواړم. جامې زما دي، که قیمت یې ډېر وي نو جامې مې راکړه، نور په څه نه پوهېږم او نه هم کومه بله خبره اورېدل غواړم. بالاخره منافق سړی مجبور شو، یو څه درهم یې خپل کړل او یو څه درهم یې له نورو خلکو را پیدا کړل. 2000 درهم یې پوره کړل او ځوان ته یې ورکړل.
ځوان 2000 درهمه واخیستل او ښځې ته یې ورکړل او ورته ویې ویل د خپلې کورنۍ ضرورتونه دې پرې پوره کړه. بیا یې منافق سړي ته مخ کړ او ویې ویل زه مطمئن یم تر څو چې ژوندی یې له دې وروسته به د کوم بېوزله او فقیر انسان له مجبوریته بده استفاده ونه کړې. او ځوان په خپله مخه لاړ. امام قرطبي په خپل تفسیر کې لیکلی دی یو وخت الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وحی ولېږلې او پوښتنه یې ورڅخه وکړه آیا ته خبر یې چې ما په څه وجه ته کلیم الله وګرځولې او دومره ستر شرف او عزت مې درکړ. حضرت موسی علیه السلام وویل نه یا الله زه نه یم خبر. الله تعالی ورته وفرمایل که ستا په یاد وي یوه ورځ د میږې سره ولې په دې وخت کې ستا څخه یوه میږه وتښتېده او ته په هغې پسې ډېر ستړی شوې له یوې درې څخه بلې درې ته پسې لاړې او له یوې غونډۍ څخه بلې غونډۍ ته پسې واوښتې مطلب ډېر سرګردانه شوې. اخر دې چې ونیوله نو په ملا دې لاس ورتېر کړ او هېڅ غوسه دې هم ورته ونه کړه بلکې په ډېرې نرمي سره دې روانه کړه او خپل ځای ته دې راوسته. ای موسی ما د دغه عمل په سبب تا ته دومره شرف درکړ چې کلیم الله مې وګرځولې.